طالبانو د پاکستان مشوره واخیسته پر خلکو مالیې 2 برابره کوي. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي کې را سره وګورئ. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د دوی د مالیې وزارت یو پلاوی پاکستان ته د دې لپاره ځي چې د مضاعف مالیې په هکله له پاکستان لوري سره خبرې کوي. د دې سفر پخلی د طالبانو د رژیم یو ویان انعام الله سمنګاني وکړ. هغه پر ټویټر ولیکل چې د دوی د رژیم یو 4 کسیز پلاوی پاکستان ته د مالیاتي چارو لپاره تللی، هغه به دې هکله نور جزئیات نه دي ورکړي. مضاعف د مالیې 2 برابره کولو ته وایي. دا چې طالبان څه پلان لري معلومه نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې برخې مسؤلین بیا د طالبانو په دې اقدام اندېښنه څرګندوي او وایي که د طالبانو لاس هدف له مضاعفه څخه د مالیې 2 چنده کول وي نو دا به لویې ستونزې وزېږوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د رئیس پلاوي یو غړی ازرخش حافظي په خپلو خبرو کې وویل چې له مضاعفې څخه یو هدف دا کېدلی شي چې اوسنۍ مالیه 2 برابره شي. بل هدف دا دی که چیرې یو کس په پاکستان او افغانستان کې پانګونه ولري او له یوې پانګې دواړه هیوادونو ته مالیه ورکړي. ازرخش وویل چې که د طالبانو مطلب د مالیې 2 برابره کېدل وي نو له دې سره به یو اقتصادي ناورین رامنځته شي چې بیا به هیڅکله خلک پانګونې ته زړه ښه نه کړي. طالبان 4 میاشتې راهیسې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او له هغه راوروسته افغانان تر ټولو بد حالت کې شپې او ورځې تېروي. طالبان د دې پر ځای چې د یو هیواد د سقوط وضعیت څخه راووځي، دوی غواړي پر پانګوالو باندې مالیې 2 برابره کړي، خو دا به افغانستان ته د یو بد راتګ پیل وي. د افغانستان کمزور اقتصاد، بد حالت او د طالبانو داسې ناغېړۍ د ولس د 2یم ځل بربادۍ لامل کېدلی شي.